لومړی څپرکی برزخ. سترګې مې درنې وې لکه سرګنډلې چې وي، یو څه زور مې وکړ، سترګې مې نیم کښې شوې، له چپ لوري تته رڼا راښکاره شوه، سر ته مې یو شی لکه سیوری چورلېده، سترګې مې پټې کړې، سترغلو باندې مې زور وکړ، بیرته مې سترګې وغړولې، دا ځل مې په چت پورې زړېدلې پکه صحیح کړه چې څرخېدله، خو داسې ښکارېدله لکه د پلاستیک له شا څخه چې ورته وګوري. د کوم شي غږ مې اورېده چې چونګ چونګ یې کوه، ورسره مې د چا خرار او د بل کرار زګیروی هم واورېدل. ځان رانه هیرو، زه څوک یم؟ دا کوم ځای دی؟ لکه سړی چې له درانه خوبه راویښ شي. په هېڅ نه پوهېدم، ستړی وم، بدن مې شخ پخو، ما وې یو څه غځونه به وکړم، لاسونه مې درانه وو، زور مې وکړ، پر مړوندونو مې درد شو، سر مې پورته کړ، د څنګل پرک پورې مې یو نری پیپ بندو، د سیرم له کڅوړې څخه یو څاڅکی پیپ ته راتېرېده، مړوندونه مې په سپینو ریتاړو باندې په چپرکټ پورې تړل شوي وو، یوه پښه مې تر بلې پورته پر یوه شي ایښوول شوې وه، ښۍ پونده مې نری نری خوږېده، په چپ ورانه پورې مې یو شی تړل شوی وو، خوله مې ډېره وچه وه، ژبه مې تالو پورې نښتې وه، په سختۍ سره مې وویل اوبه. بیرته مې سترګې سره ورغلې، چا مې په خوله کې په کاشوغه باندې اوبه راواچولې، 2-3 غړوپه مې وکړل، بیا مې سترګې پرانیستلې، په سپینو جامو کې، شنه خولۍ پر سر، یوه سپینه نجلۍ ګیلاس په لاس سر ته مې ولاړه وه، د هغې له لاسه مې په سر باندې ګیلاس پورې وواهه، چیغه مې وکړه ځغله بې شرمې، کړنګ شو، ګیلاس ولوېد، هغه په تلوار سره 2 ګامه شاته شوه، په سختۍ سره مې پر ژبه باندې یو څه ناړې راتو کړلې، بیا مې د هغې خوا ته ورتو کړې، په رډو سترګو یې راوکتل، هېڅ یې ونه ویل، په منډه له کوټې څخه ووته. دویم څپرکی د جنت خوبونه. هر وخت چې به مې د مور په سترګو کې اوښکې ولیدې، پلار به مې رایاد شو، ما هغه نه و لیدلی، ما ګومان کوو چې ټولو کوچنیان به یوازې مور لري، خو یو وخت مې ولیدل چې د ګاونډیو ماشومان پلار هم لري. له مور څخه مې پوښتنه وکړه چې زما پلار چیرته دی؟ هغې په غېږ پورې ونیولم، لاسونه یې رانه تاو کړل، هېڅ یې ونه ویل، سر مې پورته کړ، سترګې یې له اوښکو ډکې وې، بیا مې وپوښتله ادې زما پلار ولې کور ته نه راځي؟ د ادې اوښکې روانې شوې، په ژړا یې وویل نانیه پلار دې جنت ته تللی، نو ته ولې ژاړې؟ بیا یې په غېږ پورې ټینګ کړم، هېڅ. جنت چیرته دی؟ په اسمان کې. په اسمان کې؟ نو پلار مې څنګه وروخت؟ په رښتو له ځانه سره ویوړ، کله به بیرته راشي؟ پر تندي باندې یې ښکل کړم، ویې ویل چوچیه هغه بیرته نه راسي، موږ به ورشو. کله؟ هر وخت چې د خدای خوښوي. له هماغه ورځې مې جنت ته د تلو خوبونه لیدل. مور راته ویلي و چې جنت ډېر ښکلی ځای دی، شنه باغونه پکې دي، د شیدو رودونه او د شاتو ویالې لري، هلته نه ګرمي شته نه یخني، هر قسم میوه چې وغواړې درته رسیږي. مور راته د جنت هر څه ویلي وو، خو د حورو غلمانو د شرابو یې څه راته نه ویلي. 3 کاله وروسته مې بیا د جومات د ملا صاحب له خولې د جنت نورې خبرې هم واورېدې. یوه ورځ مې د ګاونډي زوی ولید، پلار یې چې راغی ده ورمنډه کړه، ځان یې هغه ته ورسوه، په پښو پورې یې ونښت، هغه ورته ټیټ شو، سر یې ورښکل کړ، یوه دانه کیله یې په لاس کې ورکړه، هلک کیله سپینه کړه، یو شخوند به یې وکړ، بیا به یې ما ته راوکتل، کیله به یې خلاصه شوه، راته ویې ویل زما پلار خو راته هره ورځ کیلې راوړي. ما ورته ویل زه بچیه زما پلار خو په جنت کې دی، هلته هر قسم میوه شته، ما ته به ډېرې میوې وساتي. هغه وویل ولې ونیه، ستا پلار خو شهید شوی، هغه خو شورویانو وژلی دی. ما وویل دروغ ولې وایي، پلار خو مې په رښتو اسمان ته بولی.
هغه راته کمپ ته نږدې غونډۍ راوښودله چې پر سر یې زرغونې او شنې جنډې رپېدلې. وی ویل پلار دې هلته ښخ دی. بله ورځ نیکه مې غونډۍ ته بوتلم، پر یوه قبر یې ودرولم. راته وی ویل هغه مو دلته ښخ کړی و، خو په رښتو د خدای په امر اسمان ته ویوړ. یو څو میاشتې چې تیرې شوې، زمونږ کیمپ ته نوې کډه راغله. موږ د سپینو کېږدیو او خټینو کوټنیو په منځ کې په موټر پسې منډې وهلې. موټر زموږ د کور له درګاه سره ودرېد. له موټره یو ځوان له تورې لونګۍ سره راښکته شو. د پیک اپ شاته د کالیو په منځ په توره برقه کې یوه ښځه هم ناسته وه. ښځه راښکته شوه او ژر زموږ په کور ننوته. نیکه او د غبل سړي له موټر څخه شیان راښکته کړل. زموږ کور ته یې ویوړل. مور راته وویل چې دا دې اکا دی او دا یې ښځه ده. وروسته پوهه شوم چې اکا دا څو کاله په کلي کې پاتې شوی و چې واده وکړي، خو زما پلار راغلی و چې جهاد وکړي. څو میاشتې مې ښه ساعت تیرو. هر وخت چې اکا به مې په کمپ کې و، نو مازدیګره به یې له ځانه سره پر غونډۍ وګرځولم. د خوراک یو نیم شی به یې هم راته اخیسته. ما به هغه نه خوړ. په کمپ کې به مې نورو هلکانو ته ښکاره کوه. په خوړلو کې دومره خوند نه و. ټول خوند یې په همدې کې و چې هلکانو ته یې وښیم. خو دغه خوشحالي لنډه وه. یوه شپه د مور د ژړا غږ راویښ کړم. هغې د کوټې په خړه دیوال پورې تکیه کړې وه. د تور پړوني په پیڅکه یې اوښکې پاکولې. په ژړغوني غږ یې ویل زه سر سپینومه، زه هیڅ څوک نه کوم، زه به مې زوی رالوی کم، همدا مې هر څه دی. مخامخ دیوال ته نیکه ډډه لګولې وه. په ګڼه سپینه ږیره کې یې ګوتې وهلې. څو شېبې غلی و. سترګې د چت په تور او اوسپنیزو ګاډرونو پورې ګنډلې وې. سپینه لونګۍ له سره یې ایسته کړه. څنګ ته یې پر نیاله یې کېښوده. د سر تار تار ویښته چې په پوستکي پورې سریښ وو وګرول. بیا یې ویل ما همدومره درته وویل چې ته ځوانه یې چې بیا خلک راپورې خبرې ونه کړي، نوره دې خوښه خپله. له هغې ورځې وروسته به اکا چنداني زما په کیسه کې نه و. نه یې پر غونډۍ وګرځولم، نه یې شیان راته رانیول. زه نه پوهېدم چې هغه ولې بدل شوی دی. خو څو کاله وروسته بیا خبر شوم چې اکا غوښتل مور مې ځان ته په نکاح کړي، خو مور مې نه وه منلې. د دویو له راتګه چې څو میاشتې نورې ووتې، د اکا زوی پیدا شو، تک تور لکه د خپلې مور و. نوم یې هم تورکی شو. سترګې وړې وړې او خوله یې لویه وه. خوله یې آن په هغه اولو ورځو کې دومره لویه وه چې ما به 2 دانې چوشک یو ځای په خوله کې ورمنډلې. اکا نور بیخي زما په کیسه کې نه و، خو بابا به نازولم. تورکی کرار کرار لویېده. هغه چې په خاپوړو شو، نیکه هم د هغه ملګری شو. د تورکی خندا ته به یې خندل، ځان نه به یې آس جوړ کړ، هغه به یې په څټ کېناوه. د اکا ښځې به هغه ټینګ نیوه او نیکه به په کوټه کې ګرځوه. نور نو هیڅ چا په ما پسې سر نه ګرځوه. د هیڅ چا نه خوښېدم. یوازې به مور په غېږ کې نیولم او کله کله به یې ښکلولم. تورکي ته مې سخته رخه راتله. نیکه چې به هغه په غېږ کې ونیو، زه به کرار ورغلم. لاس به مې په کراره د تورکي کوناټي ته ورسوه. ټینګه نوکاره به مې ورولګوله. د هغه ژړا به پورته شوه. نیکه به د اکا ناوې ته ورنارې کړي، خدیجې راشه دا تورکی دې در واخله، هر وخت زما په غېږ کې ژاړي. خو نیکه نه و خبره چې دا کار زما و. بیا به زه د هغه پر ځای د نیکه غېږې ته ولوېدم او په زړه کې به خوشحاله وم. څومره چې لویېدم هماغومره مې له تورکي څخه کرکه زیاتېدله. موږ چې په کوټه کې وو، د هغه 3 خویندې او 2 ورونه پیدا شول، خو له نورو څخه مې کرکه نه کېدله. یوازې تورکی مې بد ایسېده. له اکا څخه مې خوا بده وه. همزولو به پیغور راکوه چې څنګه دې څو ورځې مزې کولې، که د نر زوی نو اوس هم شیان رانیسه. اکا خو د نور شیان درته نه رانیسي. کله چې د مور په باب د هغه پر نیت پوهه شوم،
نو په زړه کې مې ور نکرکه پیدا شوه. د هغه د لاس ښکلول را باندې ډېر غمېدل. یو دوه وارې مې د هغه لاس موچ نه کړ، خو مور راته په غوسه شوه چې بېادبي مه کوه، سړی د مشرانو لاسونه ښکلوي. تورکی چې یو څه غټ شو نو ما به کله کله واهه. هغه ډېر شیطانو. زما په شیانو به یې کار لاره. ما به د ژاولو او بسکټونو کاغذان چې هلکانو به ایسته غورځول راټولول او په کور کې به مې تر لیمڅي لاندې پټول. پر دې کاغذانو به ښکلي رنګه عکسونه وو. تورکي زما کاغذان څیرل او ما به ورته ښې څپېړې ورکولې. هر ځل به د هغه مور راغله او زه به یې ووهلم. مور یې د سنډا په شان غټه وه، تکه توره. ما په زړه کې توره بلا بلله. هغه زما د مور غوندې بې خولې نه وه، ډېره ژبوره وه. یوه ورځ چې زه په څپېړو ووهلم، پوزه مې وینې شوه. مور چې مې پوزه ولیدله ورته ویې ویل خدیجې له لاس سره دې لږ پام کوه، نانی دې ژوبل کړی. هغې ورباندې چغه کړه نو دی ولې زما ګلالې زوی وهي چې دومره در باندې ګران دی نو له ځانه سره یې ساته. ادي ویل دا خو ماشومان دي، یو ساعت خفه یو ساعت خوشحاله. تورې بلا وویل ستا زوی خو غټ سړی دی، کوچنی خو نه دی. ادي راته نصیحت وکړ چې د اکا په اولادونو کار مه لره، خو ما به خپل کار کوه. د وکلنۍ غاښ مې لا نه و لوېدلی چې سبقان مې شروع کړل. بغدادۍ قاعده مې په میاشت کې زده کړه. بیا مولا صاحب راته قرآن شریف شروع کړ. لا کال نه و پوره چې غاښ مې ولوېد. بل کال ته مې قرآن شریف ختم کړ. مور مې ډېره خوشحاله وه. ما به چې د هغې خوشحالي ولیده نو لا زیات سبقان به مې ویل. وروسته امام صاحب راته قدري، خلاصه، مونیه او شروط الصلات ویل. د تورکي هیڅ شی نه زده کېده. هغه چې لوی شو ان دوه غاښونه یې لوېدلي وو چې ما به په کور کې سبقان ورته ښول، خو د هغه سر په څه شي نه خلاصېده چې رښتیا شي زه د هغه پر ټمبلۍ خوشحاله وم. دې وخت کې مې نیکه مړ شو. یوه ورځ یې پر خپل ټټر باندې لاس کېښو چې ځیګر مې خوږېږي. اکا هغه په موټر کې واچوه، هسپتال ته یې بوځي. یو دوه ساعته وروسته یې بیا بېرته په هماغه موټر کې مړ راوړي. د نیکه په ژوند دومره نه ځورېدم. د پلار مینه به مې په هغه ماتوله، خو د هغه په مرګ بیخي واضح شوم. وروسته له موږ سره د اکا چلند لا پسې خراب شو. هغه خپلې تورې ښځې ته هیڅ نه ویل، خو زما مور به یې کله کله وهله. ښځې به یې هر وخت پیغور راکوه چې تر کله به زموږ خیرات ته ناست یاست، ورشئ ځان ته کوم کسب کار وګورئ، سبقان خو ښه ویلی شئ، کار ته مو بیا ملا ماته ده. مور مې غاړې رغولې، ما سبقان ویل او په کوڅو کې مې خالي بوتلان او کاغذان راټولول او پر کباړیانو مې خرڅول. ما ګردې پیسې مور ته ورکولې او هغې اکا ته. یوه ورځ یو تور سړی چې د مولویانو په شان سپین دستار تړلی و، د دوو نورو سره چې سپین ګرد لمنې کمیسونه یې تر خنګرو پورې رسېدل او یوازې پر زنو باندې لنډکۍ ګیرې لرلې، زموږ د کمپ جومات ته راغلل. د دویو پر سرونو یو بل ډول دستارو چې ما پخوا نه و لیدلی. شمله یې نه لرله. د دستار درې څنډې پر اوږو او څټ زړېدې. له هغو سره دوه موټره پوجیان هم راغلي وو او د جومات شاوخوا ته درېدلي وو. هغې په عربي ژبه زموږ مولا صاحب ته څه وویل. مولا صاحب زه او درې نور کسان ورته وښودلو. هغې څو شېبې نورې هم سره خبرې وکړې. بیا مولا صاحب موږ ته وویل چې شیخ صاحب په کوټه کې مدرسه لري، له جوماتونو څخه تکړه طالب العلمان راټولوي او مدرسې ته یې بیایي. شیخ بیا څه وویل او ورپسې مولا صاحب د هغې خبرې موږ ته وکړې. شیخ صاحب په خپله مدرسه کې 3 وخته ډوډۍ ورکوي، د شپې ځای ورکوي، جب خرڅ هم ورکوي. تاسو په خپلو کورونو کې دا خبره وکئ. شیخ صاحب بله جمعه راځي او د چا چې خوښه وي مدرسې ته به یې بیایي. مور مې سودایي وه، خو ما تر بلې جمعې شېبې شمېرلې چې کله به شیخ صاحب راځي او ما به له ځانه سره بیایي. کور را باندې غمېدلی و. د اکا او تورې بلا او د تورکي زغمل راته سخت و.
زړه مې غوښتل چې ژر د جمعه راورسیږي چې مدرسې ته لاړ شم. دغه ورځ هم راورسېدله. زه له 3 نورو هلکانو سره دارالعلوم ته لاړم. دا مې اول ځل و چې کوټه مې لیدله. غټ غټ مارکیټونه، پاخه سړکان، رنګارنګ موټران او ډېر نور شیان پکې وو. زموږ مدرسه خورا لویه وه. له درګاه څخه یې رانیولې تر اخر سره پورې د مرمرو سپینې ډبرې لګېدلې وې. هورې نور طالب العلمان هم وو. له نورو کمپونو څخه یې هم هلکان راوستي وو. هلته یې له ټولو څخه امتحان واخیست. بیا یې زه او عبدالهادي په یو جومات کې کېنولو، خو 2 نور انډیوالان یې رانه بیل کړل. زموږ جوماتونه چې معلوم شول د مدرسې ناظم په ګردو ځایونو وګرځولو. د درګاه په چپ لاس کې د استنجا ځایونه، تشنابونه هم وو. د غسل کوټې هم هماغلته وې. ما پخوا داسې څیزونه نه وو لیدلي. شاور، بایلر، نل او کمود مې اول ځل په همدې مدرسه کې ولیدل او ګمان کوم چې نورو هلکانو هم پخوا داسې شیان نه وو لیدلي. د مدرسې ناظم راته وویل چې د اودس د وچولو لپاره به لوټې نه استعمالو، که نه نو د کمود نلونه به بند شي. ده راته تشناب کاغذ راکړ چې استعمال یې کړو. بیا یې زموږ د درس خونې راوښودلې. په 3 دیوالونو پورې لګېدلې لویې کوټې د ګردو کوټو درګاوې غولې ته خلاصېدې. د دغه کوټو په کونج کې 2م چت ته لاره ختلې وه. موږ په ناظم پسې وختلو. په 2م چت کې مو د خوب خونې وې. په هره خونه کې 10 کټونه. وروسته ناظم صاحب د ډوډۍ خونې ته بوتلو. په اوږده کتار یو په بل پسې ودرېدو. اشپز هرو 2 کسانو ته په یوه نقلي پتنوس کې 1 کاسه ښوروا، 2 ټوټې غوښه، 2 دانې وچه ډوډۍ، 2 دانې کیلې ورکولې. ډېره موده کېدله چې کیله مو نه وه خوړلې. وروستی ځله مې چې غوښه خوړلې وه هغه مهال و چې نیکه مړ شوی و. اکاس خوندره حلاله کړې وه او جنازې ته راغلو کسانو باندې وخوړله. ما په هغه ورځ غوښه وخوړه خو پر خوند یې پوهه نه شوم. تر ډوډۍ وروسته ولاړو چې اودسونه وکړو. د غولې په منځ کې د اوبو لوی ډنډ و. دومره لوی و چې موږ کم 200 زده کوونکو په یو وار اودسونه پکې وکړل. د ډنډ په شنو کاشیو کې اوبه د اسمان په شان شنې ښکارېدې. اودسونه مو چې وکړل هوس ته مخامخ لویې جامې ته ورننوتو. 2 چتونه یې لرل. ګردۍ ګنبده یې هم دومره لوړه وه چې که 20 کسان هم یو د بل پر اوږو سپاره شوی وی لا به هم ګنبدې ته لاس نه وی رسېدلی. ګنبده همدومره پراخه هم وه. ښکلي رنګه ګلان پرې رسم شوي وو. د ګنبدې په منځ کې په 10-12 ګزه اوږده طلایي رنګه زنځیر پورې د څراغونو ګېډۍ ځوړنده وه چې 2 ورته قندیل ویل. 4 رکعته سنت چې مو وکړل بیا د سرو غالیو پر مسلېګانو کېناستو چې امام صاحب پر شروع کړي. په چت پورې زړېدلې پکې چالانې وې. خوندوره یخه هوا یې راشړله. ما سر ورته پورو ته نیولی و. د هر صف له پاسه 12 دانې پکې وې. ملا صاحب په منبر کې ودرېد. محراب او منبر له یشیمي مرمرو جوړو. له پاسه یې د مرمرو پر بله ډبره کلمه طیبه په تور رنګ لیکل شوې وه. امام صاحب چې تکبیرونه ویل خواږه اواز به یې په لوړه ګنبده کې انګازې کولې. په مدرسه کې سمه ډوډۍ راکوله. سهار یې ملایي هم راکوله. د شپې به یې کله پټاټې، کله سبزي او کله لوبیا یا دال پخول. په غرمه کې له غوښې او ښوروا سره میوه هم راکوله. ما به څو ورځې د خپلې برخې میوه سره یو ځای کړه او چې کور ته به تلم مور ته به مې وړله. په هره میاشت کې به یو ځل کور ته تلم. د جب خرڅ روپۍ چې په مدرسه کې راکولې د هغې نیمایي به مې هم مور ته ورکولې. په مور پسې ډېر خفه کېدم. خو میاشت وروسته به هم چې کور ته تلم بیا به هم د اکا او د تورې بلا چلن را سره ښه نه و. ما به چې مور ته د سبقانو کیسې کولې د اکا ښځې به تر سترګو لاندې راته بد بد کتل. کله کله به یې طاقت نه کېده ویل به یې چې دا هسې خوشې خبرې دي، نن هغه دی چې پیسې وګټي. خو مور به شابسۍ راکوه. یوه جمعه چې کور ته ولاړم د ادې تر چپې سترګې لاندې شنه لیکه تاو وه. سترګه یې سره اوښتې او پړسېدلې وه. پوښتنه مې وکړه چې دا ولې؟
هغه مسکی شوه، ویل هیڅ نانیه، همداسې مې سر را باندې وګرځېد. ولوېدمه. ما ویل دا نو څنګه چې بل ځای دې نه دی ژوبل شوی، یوازې دې سترګه خوږ شوې ده. هغې ویل نانیه سترګه مې په درګاه پورې ولګېده. زه پوه شوم چې خبره رانه پټوي. توره بلا همداسې ناسته وه، له کوټې څخه بیخي نه وتله. ما چې مور ته د جب خرڅ پیسې ورکولې هغې رانه وانخېستې. وی ویل نور به چې راځي پیسې به دې اکا ته ورکوي. ولې؟ نانیه زه به په پیسو باندې څه وکم؟ اکا دې د کور خرڅ راوړي، ما ته ډوډۍ راکوي، جامې راته کوي، نو ته دې پیسې هغه ته ورکوه. اکا چې راغی ما ورسره د لاس روغبړ وکړ، خو لاس مې ښکل نه کړ. هغه څو شېبې تریو تندی کېناست، خو څنګه چې مې پیسې په لاس کې ورکړې د تندي ګونځې یې ړنګې شوې. په مدرسه کې خوشحاله وم. زه او عبدالهادي په سبقانو کې تکړه وو. استادان رانه خوښ وو. عربي ژبه مو زده کړه. ورسره مو د صرف او نحوې، بلاغات، منطق، ترجمه، تفسیر، فقه او حدیث کتابونه هم وکتل. هره جمعه به د مجاهدینو څو کسان زموږ مدرسې ته راتلل. دوی به په افغانستان کې د مجاهدینو د میړانې کیسې راته کولې. د جهاد فضیلت به یې بیانوه. د شورویانو خلقیانو ظلمونه به یې هم یادول چې څنګه جوماتونه په بمونو الوزوي، عالمان وژني، پر کلو بمباري کوي، نه انسان پرېږدي نه حیوان، ټول له یوې مخې قتلوي، قرآن شریفونه سوځوي، آن په تشنابونو کې اچوي. زما وینه به په جوش راغله. زړه مې غوښتل چې زه هم جهاد ته ولاړ شم، خو دوی به یوازې هغه طالب العلمان جهاد ته بویول چې ګیرې به یې راغلې وې. ما به هره ورځ دعا کوله چې خدای دې ژر زما پر مخ ګیره راولي. په کال کې به یې 2 ځله یوه هفته نظامي درسونه هم راکول. د کلاشینکوف خلاصول او بیرې ته تړل مې زده کړي وو. د هفتې په پای کې د ډزو میدان ته بولو. دغه ځای ډېر لرې د غرونو په ډډه کې وو. له لرې به مو ولاړې تختې چې د انسان عکسونه ورباندې لګېدلي وو. ویشتلې وسله چې به مې په لاس کې ونیوله، ډېر به خوشحاله شوم. ځان راته د زمري غوندې میړنی ښکارېده. اکا مې په دې هم بد ایسېده چې غټ سړی و، خو جهاد ته نه ته. هغه د ښځو په شانو قرار به په کور کې وو. په کم کې یو دوکانګی جوړ کړی وو. تورکی هم له ځانه سره په دوکان کې کېنوه. د دین او د جهاد غم ورسره نه و، بس د دنیا ګټې ته یې سترګې نیولې وې. اخرت ورځینې هیرو. په مدرسه کې مې 4م کال و چې افغانستان آزاد شو. مجاهدین کامیاب شول. اکا کډه بار کړه او کلي ته روان شو. زه او عدي هم هلمند ته ورسره ولاړو، خو کلي خوند رانه کړ. هره خوا ړنګ کورونه، کنډو کپرې لارې او شړې ځمکې وې. په لاره کې د سړک پر غاړو کې وران ټانکونه، سوځېدلي موټرونه، د اوسپنې غټې غټې ټوټې او د غټو مرمیو خالي نلۍ پرتې وې. سهار وختي په تیاره کې له کوټې را روان شوي وو. کلي ته ماښام ورسېدو. کالي مو د ګاونډي په کور کې ښکته کړل. شپه مو هماغلته وکړه. زه اکا او تورکی د کور له نارینهو سره په بیټک کې ناستو. نور دننه په سرای کې په بله کوټه کې وو. هغې راته چرګ حلال کړی وو. خوندوره ښوروا یې پخه کړې وه. سخت وږې وم. په لاره کې مو یوازې ایښېدلې هګۍ په ډوډۍ پورې خوړلې وې. همدا چې د ماسخوتن لمونځونه مو وکړل، خوب راغی. د سهاره تر لمانځه وروسته اکا وویل راځه چې خپل کور در باندې ووینم. زموږ د کور بامونه نړېدلي وو. د خټو دیوالونه یې نیم روغ او نیم ړنګ وو. د کور پانګړ او شاوخوا کې یو زنګون واښه ولاړو او ځای ځای د بمونو غټې وړې وسپنې پرتې وې. د څا دیوالونه نړېدلي وو. په ژۍ کې یې ودرېدم. سر مې ور وړاندې کړ. زما تر بوټ لاندې وړې ډبرې وښویدې او په څا کې ولوېدې، خو د اوبو سره د لګېدو غږ یې رانغی. اکا را باندې غږ وکړ پام چې ونه لوېږې، لږ لرې ودرېږه. د څا دایره راته سوې وه. په دیوالونو پورې ګڼ بوټي راشنه شوي وو. د کړکیو او درګاوو ځایونه وو، خو خپله کړکۍ او درګاوې ورکې وې. په یوه کوټه ورننوتم. 2-3 چوغکې والوتې ولاړې او د توت پر ونې کېناستې. د کوټو په دیوالونو کې مرغانو ځالې جوړې کړې وې.
د کلي کاریزونه وچو، زموږ د څا په شان د کاریزونو دیوالونه هم نړېدلي وو. یوه میاشت مې په کلي کې تېره کړه. له اکا سره مې د کور په جوړولو کې یو څه مرسته وکړه، خو ډېر کار مې نه شو کولی، ژر ستړی کېدم. زه چې هلته وم، زموږ د کلي او د شاوخوا کلو 6 کسان پر ماینونو وختل. 2 یې شهیدان شول او د 4 یې پښې غوڅې شوې. مالونه خو به هره ورځ پرې ختل. یو ځایګی هم امن نه و. سړي ته بیخي نه معلومېدل چې په کوم ځای کې خطره شته او چیرته نشته. میاشت چې پوره شوه، نور مې ګزاره نه کېده. بیرته له یو کلیوال سره کوټې ته ولاړم. مدرسې ته مې ځان ورسوه. د عبدالهادي 2 کور لا په کم کې و. هغه به چې کور ته کله کله به یې زه هم له ځانه سره بولم. 2 د کندهار و. پلار یې ویل چې په کلو کې لا ګزاره کیږي، خو په ښار کې نه. د وطن حالات سم نه را معلومیږي. عبدالهادي مې نور د راز ملګری او پوخ انډیوال و. هر وخت به مې له هغه سره خواله کوله. هغه د اکا او تورکي 2 په هر څه خبر و. عبدالهادي خورا غیرتي ځوان و، په تقوا کې هم جوړه نه وه. اکثره وخت به یې د تهجد لمونځونه کول. په 2 روژو کې اعتکاف هم وکړ. همدا یې ارمان و چې فلسطین او مقبوضه کشمیر دې آزاد شي. 2 کاله نور مې هم سبقان وویل. په وطن کې حالات خراب و. د تنظیمونو ترمنځ جنگ روان و. ما په دې 2 کلونو کې د کور کلي احوال نه درلود. خو یوه ورځ چا خبر راوړ چې مور دې ناجوړه ده، ته یې غوښتې. پر سبایي د کلي خواته وخوځېدم. همدا چې له بولدګه واوښتم، د ټوپکیانو ظلم شروع شو. چې ګورم هر یو 2 میله لرې یو پاټک جوړ دی. پر ځینو پاټکونو د رباني، پر نورو د ګلبورین او پر 1 نیم د نورو جهادي لیډرانو عکسونه نښتي وو. خو نور شیان یې سره ورته وو. په هر پاټک کې 10-12 کسه به برسر یو 2 لغړزني هلکان ناست. څوک مسخرې کوي، څوک غیږه باسي، د چا په لاس کې تر لیستونې لاندې کرک پټ دی. چا د کوڅه ډب سپي په غاړه کې پړی تړلی دی. هخوا ته یې څه کوي او دې خوا ته یې څه کوي او ساعت پرې تېروي. په هر پاټک کې به یې موټر دراوه او له موټروان څخه به یې پیسې غوښتي. بیا به دعوې دنګلې وي. موټروان به زارۍ او رنګارنګ پلمې کولې. کومندان صاحب، ولاکه یې لرم، موټر مې خراب سوی و. ټولې پیسې په موټر باندې ولاړې. اوله پیره مې ده، ولاکه مې افغانۍ لا ګټلې وي. د سپرلیو کرایه مې په تیلو ورکړې. صاحبه لغې خوا تش روان سوی یم. خو دغه پلمو به په 1 نیم ځای کې کار وکړ. په نورو ځایونو کې به چې څو پورې پیسې نه وې ورکړې، قدم یې هم نه شو اخیستی. یو څو ځایه خو موټروان غریب څپېړې هم وخوړې. د کندهار ښار ته نږدې د بولدک دوراهي ته چې ورسېدو، د حکومت پاټکونه شروع شول. په اول پاټک کې سخت تالاشي کړو. زما په جیب کې چې د مدرسې کارت و، بس په همدې ونیولم چې ته د پاکستان جاسوس یې. ما چې هر څه ورته وویل چې زه خو په مدرسه کې سبقان وایم. د هغه خبره یوه وه. آخر موټروان څنګ ته کړم چې ولې ونه دا څه لانجه دې راخیستې ده، ورکه 1 څو روپۍ ورکه چې خوشي دې کړي. پاټک والا سره مې جب سم نیم کړ. په 2یم پاټک کې بیا زموږ موټر ودروه. یو ببر سره له خیرنو ویښتو سره خپل سره د موټر په کړکۍ راننویست. په لوړ اواز یې ویل، هغه مدرسې والا کوم یو دی؟ ما ویل زه یم وروره، خدمت ښایه. د موټره یې ښکته کړم. هماغه د اول پاټک کانې دلته هم را باندې وشوې. خو دا ځل یې جیبونه راته بیخي تش کړل. شپه مې په ښار کې د عبدالهادي د یوه خپلوان کره وه. یو څه پیسې مې ځینې پوره کړې. پر سبایي د کلي په لور روان شوم. له کندهاره هخوا هم خبره هماغه وه. هر ځای پاټکونه او د لارویانو شکول. د سنګین تر دوراهي پورې په کانکریټي سړک کې ځای ځای کندې جوړې وې. موټروان وویل پخوا به مجاهدینو دلته ماینونه خښول چې حکومتي موټرونه والوزوي. خو دا نه وه معلومه چې څوک پر برابرېږي. یو ځل د هرات په مسافرو ډک بس په ماین والوت. د ټانک ضد ماین به و. موټر یې 10 ګزه هخوا ته غوځار کړی و. د سړک په غاړه د موټرو پر ټوټو باندې د مړو غوڅ اندامونه پراته و. هغه لښتې وینې هغه له وینو ډک شوی و.